سلامونه درناوی. زما نوم قندي صافی دی، د بشري حقونو فعاله یم. نننۍ جوړه شوې غونډه چې په مفکوره کې د افغانانو لپاره دلته دا غونډه جوړه شوې وه، دا موږ ته یو امید راوبخو چې د دې ځای خلک هم زموږ په غمونو کې ځان شریک بولي او زموږ د دغه د مشکلاتو په هکله دوی غواړي واوري. دوی نن چې کومه غونډه جوړه شوې وه، ګڼو افغانو مېرمنو پکې ګډون کړی و، خپل د ستونزو په هکله یې دلته وویلې. د مفکوره کوم یو چې د دوی ځای مسؤلین دي، هغوی دغه ټولې خبرې واورېدلې، د یاداشت کړي، غواړي چې دا مخکې ویسي. داسې غونډې که لاسته راوړنې ته هم موږ ډېر امیدوار استو. کم از کم دا داسې یو په داسې حالت کې چې ډېرې افغانان دلته په ډېر بې سرنوشتي کې ترخې شپې ورځې سبا کوي، دوی ته داسې یو امید ورکوي چې ګوندې د دوی دغه مشکلات مخکې دغه مسؤلینو ته ورسیږي او هغوی پرې رسیدګي کولی وشي. نو د دې لپاره موږ د روغاني صاحب نه او د ټول د مفکوره غړو نه ډېر زړه نه مننه کوو.